سلامونه دوستانو، هیله امید ده چې راته روغ او جوړ به یاستئ. زه جاوید رحمان ګوهري ما تاسو ته ښه راغلاست وایم. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته یو بل خوندور ټریک ښایم چې څنګه موږ کولی شو د یو فولډر څخه ایکن یا شکل لرې کړو. تاسو راشئ ملګرو، په دې فولډر باندې رایټ کلیک وکړئ، پروپرټیز ته راشئ، تاسو کسټمایز باندې کلیک وکړئ، چینج ایکن باندې کلیک وکړئ. دلته موږ سره مختلف ایکنس موږ سره موجود دي. دلته به تاسو راشئ، یو خالي ایکن تاسو ورته انتخاب کړئ. دا د دې څخه تاسو اوکې کړئ، اپلای اوکې. تاسو ګورئ ملګرو چې موږ سره د فولډر څخه ایکن ایسته شو، یوازې موږ سره د فولډر نیم یا موږ سره د فولډر هغه لیکل ښکاري. که چېرې دوستان تاسو غواړئ چې بیرته فولډر ته ایکن راولئ، تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، پروپرټیز ته راشئ، کسټمایز ته راشئ، چینج ایکن ته راشئ. تاسو دلته د فولډر په خپل ایکن تاسو ورته انتخاب کړئ، د دې څخه اوکې کړئ، اپلای اوکې. تاسو ګورئ ملګرو چې فولډر څخه کوم ایکن چې ایسته شوی بیرته فولډر ته هماغه ایکن انتخاب شو. دوستان، که چېرته زموږ دغه ویډیوګانې تاسو خوښې شوي وي، زموږ پاڼه درسره لایک او فالو کړئ، او د دې څنګه زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.